बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद ده چې ټول به ښه وای. تیره ویډیو کې موږ پیرنټل روټ باندې خبرې کړې وې او بیا مو پیرنټل روټس په دوو برخو ویشلو، یو انجکټیبل یو نان انجکټیبل. نن راځو انجکټیبل روټس نه انټراوینس روټ باندې خبرې کوو. انټراوینس روټ، انټرا داخل ته وایي، وینس وینز یا ورید ته وایي، روټ لارې ته وایي. یعنی کله چې موږ درمل راواخلو په ورید داخل کې تطبیق کوو، د تطبیق دغه لارې ته انټراوینس روټ وایي. یا که زه مخفف لیکم، انټرا نه به آی راواخلی، وی نه به وی راواخلی، آی وی. نو آی وی روټ نه باندې به نن بحث وکړو. اټ از د موسٹ کامن پیرنټرل روټ. د پیرنټرل روټ له ډلې نه ډیر عامه لار چې موږ درمل پرې تطبیق کوو هغه آی وي ده. یعنی پیرنټرل روټس کې بیا خاص کر انجکټیبل روټس کې موږ آی ایم او آی وي، سبکوټینیس، انټراډرمل مختلف روټس ویلي وو. خو په دغه ټولو روټس کې چې په کلینیکونو کې ناروغانو ته ډیر زیات استعمالیږي هغه آی وي روټ دی. آی وي روټ نه ډاکټران ډیره استفاده کوي. رګ کې ستنې ویل پښتو پلنډه اصطلاح، آسان اصطلاح باندې. This route is useful for drug which are not absorbed orally. دغه آی وی روټ د هغه درملو لپاره د تطبیق لپاره ډیره مهمه ګټوره لار ده. کوم درمل چې ته ناروغ ته اورلی ورکوي د خولې لارې هغه جذبیږي نه. نو حتما ضروري خبره ده کله چې ته درمل یو ناروغ ته خولې لارې ورکوي هغه جذب کیږي نه، نو بیا هم مؤثر کیږي نه، یعنی مؤثر به نه وي، افیکټیو به نه وي. د دې وجه نه هغه ډرګس چې هغه اورلی نه جذبیږي، ګیسټرو انټسټاینل ټریک نه جذبیږي، داسې ډرګس ته موږ بیا انټراوینس روټ انتخابوو. ځکه انټراوینس روټ ډایرکټ سرکولیشن ته درمل غورځېږي او بیا ایکشن کوي، تاثیر کوي. ډرګ انټر فار ایگزامپل روکورونیم نیورو مسکولر بلاکرز ډرګ دی چې اورلی نه ابزارب کیږي، د دې وجه نه دا موږ آی وي ناروغانو ته ورکوو. ډرګز انټر ډایرکټلی انټو بلډ اینډ پروډیوس ان امیډیټ افیکټ. ضرور خبره ده کله چې ته راک کې ستن وې، ورید کې درمل تطبیق کوي، نو دا ډرګز چونکې وینې ته ډایرکټ داخلیږي او د دې وجې نه امیډیټ افیکټ کوي. نو هغه ډرګز چې موږ آی وي روټ باندې ورکو، ورید کې ورکو، هغه ډرګز هغه درمل ډیر زر چټک تاثیر کوي. ځکه هغوی د فارماکو کاینټیک کې چې کوم سټیپس دي په کې ابزارپشن سټیپ نه تیر وي، نو ډایرکټ ډسټریبیوټ شي او ایکشن کوي، تاثیر کوي. د نور روټس کې بیا ابزارپشن لکه اوس ته اورلی ناروغ ته ډرګز ورکړي نو هغه به اول جذبیږي، هغې نه وروسته به بیا وینې ته ځي، بیا به ډسټریبیوټ کیږي، بیا به ایکشن کوي، نو هغه وخت نیسي. خو آی وي روټ باندې ډرګز څنګه چې ورکړي ډایرکټ تاثیر کوي. علت دا دی چې ابزارپشن سټیپ نه مخنیوی شوی وي، هغه موږ یو سټیپ هغې نه مخکې تللي وو، نو ډایرکټ تاثیر کوي. This route has great value and emergency. په بیړنۍ حالتونو کې ایمرجنسي ناروغانو لپاره آی وي روټ ډیر یو لوی ارزښت لري، ګریټ ویلیو لري، یو ښه رول لري. هغې وجه دا ده چې کله یو څوک بیهوشه وي یا یو څوک شاک حالت کې راوړل شوی وي، نو دا بیهوشه ناروغان یا شاک پیشنټس دا بیړني حالتونه دي، بیړني پیشنټس دي. دې ناروغانو ته که موږ آی وي روټ نه استفاده وکړو، نو درمل چې موږ آی وي ورکړو نو ډېر زر تاثیر به وکړي او ناروغ به د بد حالت نه، کرونیک حالت نه، ډېر یو خراب حالت نه ډېر اسانۍ سره راوځي او زر به راوځي. د دې وجې نه آی وي روټ په ایمرجنسي وختونو کې لکه بیهوشۍ حالت کې کله چې څوک بیهوشه وي یا شاک حالت کې ډېر زیات ارزښت لري. So the drug is injected directly into the bloodstream through a vein. نو انټراوینس روټ کې درمل موږ ډایرکټ تطبیق کوو، زرقوو یې د وینې جریان ته، خو د ورید له لارې. د دې وجې نه پاس ما لیکلي دی انټراوینس. نو انټراوینس روټ کې موږ درمل ناروغ ته تطبیق کوو، خو د ورید له لارې دوران ته داخلوو. دلته یو سمپل ډایګرام کې ما ښودلی، دا انجکشن ده، داخل کې کانټینټس دي، ډرګز وغیره دي، ډایرکټ موږ ورید کې دا درمل تطبیق کوو. دې روټ ته آی وي روټ وایي. آی وي کې ابزارپشن از ناٹ ریکوایرډ، جذب ته ضرورت نه وي ځکه ډایرکټ درمل سرکولیشن ته لاړ وي. د دې وجه نه کوم ډرګس چې موږ آی وي ورکوو د هغې بای اویلیبلیټي 100%، یعنې ټول ډرګس ایټ ا ټایم سرکولیشن ته ځي، دوران ته ځي، د دې وجه نه بای اویلیبلیټي 100% وي. ډرګس کین بی ګیون آی وي ایز. کوم درمل چې موږ آی وي ناروغانو ته ورکوو دا مختلف حالتونو کې راځي، مختلف فارمز کې راځي. دا درمل چې ته آی وي ورکوې یا به وي بولس شکل کې، یا به وي سلو آی وي انجکشن کې، یا به وي آی وي انفیوژن. بولس فارم باندې به خبرې وکړو. سلو آی وي انجکشن دا معنی چې کله موږ په کراره درمل زرکو ورید کې. آی وي انفیوژن دا معنی کله چې موږ ناروغانو ته ډریپس ورکوو لکه کرسټلایډ فلویډز وغیره، نارمل سلاین دی، اورینګر لیکټیټس وغیره، دا چې ورکوو د آی وي انفیوژن دی.
راځو آی وی بولس باندې خبرې کوو. آی وی بولس د بعضې ځایونو کې د آی وی پوش معنا هم لیکلی وي. دا د تداوی یو ډول there is a particular type of therapy. Drug is directly delivered into vein at a much faster rate which quickly raises the concentration of drug in the blood to an effective level. آی وی بولس دا د تداوی یو خاص ډول دی چې پکې درمل موږ ډایرک ورید کې داخلوو تطبیقوو خو ډیر فاسټر ریټ باندې نه، ډیر چټک، ډیر زر. د دې وجه نه کله چې ته درمل ورید کې ډیر زر تطبیق کې، زر ورید کې داخل کې، نو وینه کې به د هغې درملو کانسنټریشن یا غلظت یو ناڅاپه زیات شي او ډیر زر به افیکټ وکړي او ناروغ به د بد وضعیت نه ډیر چټک ډیر زر راوباسي. د دې وجه نه آی وی بولس اکثره د ناروغۍ د تداوی په لومړیو وختونو کې استعمالیږي. یعنې کله چې ناروغ شفاخانې ته راوړل شوی وي، تداوی لاندې شي، د تداوی په اول پړاو کې موږ آی وی بولس نه استفاده کوو. په لنډ ډول آی وی بولس یا آی وی پوش که زده کوي داسې زده کوي کله چې موږ درمل چټک او یو ځای ټول په ګډه ورکو، په دې ته بیا موږ وایو آی وی بولس. کله چې درمل ډیر زر چټک په سیکنډونو کې یا په منټو، په یو 2 منټو کې ډیر چټک ورکو، بیا دې ته موږ آی وی بولس وایو. ولې چټک ورکو؟ ځکه چې کله موږ ناروغ ته تداوي شروع کوو نو ناروغ اول وخت کې له ساین سیمټمز نه، له ستونزو نه کړېږي. دې لپاره چې موږ ډیر زر په منټونو کې له خپلو ستونزو نه راوباسو، راحت ورته میلاو شي، موږ هغې ناروغ ته چې کوم ډرګز ورکوو هغه آی وی بولس ورکوو. یعنې دا معنی چې هغه هغې نه به ته سایرنج ډک کې او فاسټلی چټک ډول سره به آی وی ورته زر کې، دې سره به په پلازما کې غلظت یو ناڅاپه لوړ شي او تاثیر به چټک وکړي، زر وکړي. آی وی بولس is useful in situation when a patient needs support quickly. آی وی بولس موږ هغه وخت کې د دې نه استفاده کوو کله چې ناروغ سپورټ زر غواړي، حمایت زر غواړي، ډیر زر راحت غواړي. داسې حالتونو کې موږ آی وی بولس نه استفاده کوو. دې سره به ناروغ د سیمټمز نه، د اعراض علایمو نه، ستونزو نه ډیر زر راحت ورته میلاو شي، ډیر زر به ورنه سکون کې شي. که زه مثال سره دا ووایم نو بیا به ډېر ښه پرې پوه شئ. مثلا یو ناروغ د هایپوولمیک شاک حالت کې ده، اوس دا یو بیړنۍ حالت ده، دې وخت کې زه باید ډرګز آی وی بولس باندې ورکم. دا معنی چې درمل په ډېر چټکۍ سره او په یو ځای ورکم ورید کې. علت دا دی چې دې سره به په پلازما کې د درملو غلظت یو ناڅاپه لوړ شي او ډېر زر به ناروغ کې افیکټ شو کړي، تاثیر وشو کړي، ناروغ به د بد وضعیت نه زر راوځي. نو که څوک هایپوولمیک شاک کې او تا ته ډاکټر وایي چې دغه هایپوولمیک شاک پیشنټ ته، ناروغ ته کرسټلایډ فلویډ ورکه خو بولس فارم کې. دی به دا معنوي چې ته لاړ شه کرسټلایډ فلویډ راواخله، یعنې نارمل سلاین راواخله یا رینګل لیکټیټ راواخله 20 ml پر کیلوګرام، 100 cc په 1 کیلوګرام اندازه باندې. نو که چېرته دغه شخص چې هایپوولمیک شاک کې وي 10 کیلوګرام وزن ولري، نو کرسټلایډ فلویډ چې ورته میژر کوي نو اندازه کوي نو دا تقریبا 200 cc راځي. نو ته به داسې چلو کې چې دغه 200 cc کرسټلایډ فلویډ به 15 دقیقو داخل کې ورته پوش کې، 15 دقیقو داخل کې به ورته زر کې. ولې؟ ځکه چې دا زیات مقدار درمل فاسټلی چې کله زه یو ناڅاپه پیشنټ بلډ کې داخل کم، تطبیق کم، دې سره به پلازما والیوم زیات شي او ناروغ به ډېر زر له شاک حالت نه راوځي. همدا رقم که سیکنډ اگزامپل واخلم، کنولژن سټیټ، یو مریض درته راوستل شوی ده چې هغه لړزه لري، کنولژن لري. اوس دې لپاره چې تا کنولسیو سټیټ نه راوباسې، ته باید آی وی بولس فارم کې ډرګز ورکړي، یعنې درمل په یو ځای او چټک ورکړي. دې لپاره چې پلازما کې غلظت زیات شي او مؤثر وګرځي او ناروغ دې کنولژن سټیټ نه راوځي. نو که ناروغ کنولژن سټیټ کې راغلی وي او تا ته ډاکټر وایي چې دغه ناروغ ته میډازولام یا ډایزیپام آی وی بولس ورکه، دې دا معنی ده چې لاړ شه میډازولام 0.15 ملي ګرام پر کیلوګرام اندازه باندې راواخله، ناروغ ته یې زرک آی وي چټک. ډایزیپام راواخله 0.2 ملي ګرام پر کیلوګرام اندازه باندې چټک کې آی وی ورکه. نو په لنډ ډول داسې ده چې انټراوینس روټ دا یو پیرنټرل روټ دی چې ډېر کمنلی کلینیکلی دغه روټ نه ډاکټران استفاده کوي. ایمرجنسي کې دغه روټ ډېر یو ارزښت لري ځکه درمل ډایرکټ ورید کې تطبیق کېږي، دوران ته ډایرکټ داخلېږي. نو مؤثر روټ ته یو مؤثره لار ده د درملو تطبیق لپاره، خاص کر بیا هغه حالتونو کې چې یو ناروغ بېهوشه حالت کې وي، شاک حالت کې وي، کنولژن سټیټ کې وي، هایپوولمیک شاک سټیټ کې وي. نو هغه حالتونو کې بیا آی وی روټ ډېر یو ګټور، ډېر یو ګریټ ویلیو لرونکي روټ ده. او آی وی کوم درمل چې ته ورکړې هغه به 3 فارمز کې راځي، یا به بولس کې، یا به سلو آی وی انجکشن، یا به آی وی انفیژن وي. آی وی بولس کلمه د اکثره وخت کارول کېږي، د دا معنی چې ته ناروغ ته ډرګز درمل په یو ځای او چټک تیز ورکه آی وی.
دې ته بیا موږ آی وي بولس وایو تر څو پلازما کې غلظت یو ناڅاپه لوړ شي ناروغ د خپلو هغه دردونو نه هغه تکلیفونو نه هغه کړاوونو نه چې دی فلحال لري هغې نه زر راوځي نو ته به آی وي بولس ورکوي آی وي بولس او آی وي پوش اکثره ځایونو کې استعمالیږي دا کلمات فارماکولوژي کې یو مفهوم لري خو یو فرق دا ده که چېرته ډاکټر درته ووایي چې آی وي بولس ورکه اټ مینز دا په منټونو کې ورکول کېږي که ووایي چې آی وي پوش ورکه اټ مینز امټي د کنټنټس اف سیرنج ان سیکنډ دا معنی چې کوم سیرنج کې کوم ستن کې چې تا سره درمل دي کوم سیرنج کې دا په سیکنډونو کې تطبیق کوي نه یو منټ نه کم وخت کې باید دا تطبیق کوي نو آی وي پوش معنا دا چې ودین سیکنډز درمل آی وي ورکا او آی وي بولس چې راشي اټ مینز یو کین ایکسټینډ اپ ټو منټس را به شروع دی انټراوینس روټ اډوانټیجز ته ګټې چې دی کله چې تاسې آی وي روټ نه استفاده کوئ اوله ګټه یې دا ده چې کله هم ته آی وي ناروغ ته ډرګز ورکوي د هغه درملو بای اویلیبلیټي 100% ده یعنې 100% درمل دوران ته غورځېږي او 100% د تاثیر لپاره اماده وي دویم دا چې کویک آنسټ اف اکشن آی وي روټ دویمه ګټه دا ده چې ته کله غواړې درمل زر تاثیر وکړي نو آی وي روټ نه به استفاده کوي تر څو درمل زر تاثیر وکړي دغه وجه ده چې په ایمرجنسي حالتونو کې چویس روټ انتخابي لار هغه آی وي لار ده ځکه چې ته کله ایمرجنسي حالت وي ناروغ بیړنۍ حالت کې وي سیویر حالت کې وي مرګ حالت کې وي شاک وي انکانشیس وي نو دې حالتونو کې که ته آی وي نه استفاده وکړې آی وي روټ نه نو درمل چې ته آی وي ورکړې ډېر زر به تاثیر کوي ناروغ ژوند به ژغورل شوی وي دریمه مهمه ایډوانټیجز ګټه یې دا ده چې آی وي باندې لارج والیم اف فلویډ کین بی اډمنسټرډ ته کولی شې په ورید کې آی وي ډېر زیات فلویډ مایعات ورکړې مثلا ته کولی شې 100 سی سی 500 سی سی 1000 سی سی اندازې پورې لیکویډ یا مایع یا فلویډ وغیره سلاین لنګر بلډ وغیره ته ورکړلی شي یعنې کومه مانعات نشته زیات مقدار فلویډ موږ ورکولی شي ایډوانټیجز یې دا دي ډیس ایډوانټیجز تاوان یې چې د دې آی وي روټ یو تاوان دا ده چې ایسپټینګ کنډیشن از نیډډ کله چې ته ناروغ ته آی وي درمل تطبیق کوي ته باید یو انټي مایکروبیل انوایرمنټ جوړ کړي ته باید الکول سره وغیره انټي سیپټیک موادو سره هغه ساحه صفا کړي تر څو موږ د انفیکشن نه مخنیوی کړی وي دویمه دا همداسې ته چې کوم نډل استعمالوي کوم سرنج استعمالوي هغه باید سټیرایل وي هغه باید صفا وي یو بار مصرف وي بل پیشنټ ولا نه وي استعمال شوی نډل همدا شی دویم دا پارټنر از نیډډ یو همکار ته ضرورت وي کله چې ته ناروغ ته آی وي انجکشن کوي یو پارټنر ته ضرورت په خپله نه شي کولی ځان ته چې ته آی وي وکړې موسټلی ډېری حالتونو کې ته یو ملګري ته اړتیا لري اسسټنټ ته اړتیا لري دریم دا چې کله ته آی وي انجکشن کوي چونکې دا یو انجکټیبل روټ ته نو ناروغ ته د درد یو انویسیو روټ ته نو ناروغ ته د درد احساس هم کېږي څلورمه دا چې ډیپوټ پریپریشن کین ناټ بی ګیون آی وي کوم درمل چې ډیپو فارم کې راځي هغه موږ آی وي نشو ورکولی ځکه ډیپو فارم والا ډرګس په وجود کې سلولی ایکشن کوي لوکل ټیشو کې دا ډیپوزیټ کېږي جمع کېږي مثلا آی ایم ډیپوټ انجکشن دا معنی چې دا درمل موږ چې غوښه کې ورکو آی ایم دا درمل په غوښه کې تجمع وکړي ورو ورو ورځو او اونیو په جریان کې درمل له غوښې نه جذبېږي او دوران ته ځي او بیا تاثیر کوي نو هغه درمل چې سلولی ابزورب کېږي هغه ډیپو انجکشن چې دی هغه موږ آی وي نشو ورکولی